سلامونه او پښتنه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ ملګرو امین شهزاد ټي چینل یو ځل بیا سره پلان کې نوې ویډیوز مونږ په دې هکله دا چې څنګه کولی شو د فیسبوک آیډي خپله شخصا آیډي د هیکرانو څخه وساتو او هغه چاته پرې نه ګوري چې زموږ آیډي هیک کړي یا راپسې بند یې کړي نو نننۍ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او هیله ده چې یو څه د زده کوئ او زه چې سره کوم څه طریقه کوم هماغه شانتې تاسو هم وکړئ مخکې ویډیو موږ جوړه کړې د هر چا فیسبوک آیډي د تل لپاره ورختمه کوي دغه ویډیو کې اکثر ملګرو کمنټ کړی و چې اول خو دا ښه کار نه دی چې تا دا طریقه نور ته ښودلې ده نو هر کار ملګرو د دوی دپاره زما جواب دا چې هر کار مثبت او منفي اړخ لري نو په دې به تاسو نه خفه کېږئ او نننۍ ویډیو هم درته دا ښیم چې څنګه کولی شو خپله آیډي له هیکرانو څخه وساتو نو که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ ورسره د بیل ایکن ووهئ تر څو له داسې ښایسته ویډیوګانو او ښه مالا طالبو څخه برخمن اوسئ که راځئ ویډیو شروع کوو نو تاسو به راشئ لومړی فیسبوک ته که فیسبوک یې او که فیسبوک لایټ یو خبره ده خو که فیسبوک کې دا خبره ده د دې سیټینګز چې دي دا ښه دي ما د فیسبوک اوس یو آیډي لاګ آوټ شو او بله لاګ ان شو تاسو به لومړی راشئ سیټینګز دا هم چې کلیک کړلو او بیا به د دې نه وروسته به راشئ بیا دا سیټینګ به کلیک کړئ دا سره دا سیټینګز چې لیکلی دا به کلیک کړئ موبایل کې چارج هم بیا به راشئ سیکیورټي ان لاګین دا باندې کلیک کړئ دا د چې رالی ملګرو تاسو به لومړی یو څو ټول کار همدغه ځای کې دی تاسو به لومړی په دې کلیک وکړئ دا ویر آر یو لاګین دا به کلیک کړئ نو دلته خو زه اوس صرف همدغه یو موبایل کې لاګین یم نو تاسو به د لاګ آوټ اف آل سیزن به کلیک کړئ چې کوم ځای کې موبایل کې د هر چا موبایل کې مې آیډي لاګین کړي هغې ځای نه به ټول لاګ آوټ شي او یوازې دلته د اکټیو نو باندې چې لیکلی دی دا به آن شي نو زه به لاګ آوټ باندې کلیک وکړم دلته به بیا لاګ آوټ باندې کلیک وکړئ دا د دې خاطره کوو چې زموږ ګوره صرف دغه یک یو پاتې شو اکټیو نو فیسبوک ایپس نو د دې نه پس کوشش وکړئ چې پاسورډ ورته بدل کړئ سمدستي زما خو اوس اړتیا نه ده چې پاسورډ بدل کړم خو تاسو به چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ او دلته به بره به ورته ورکړئ موبایل کې مې چارج کم دی دا کرنټ نه دا اوسنی کوم پاسورډ چې دلته به ورته ورکړئ دا ورپسې د خوښې نوی پاسورډ دلته ورکړئ او ورپسې بیا د خوښې نوی پاسورډ ورکړئ نو دې نه وروسته به سیف چینج باندې کلیک وکړئ نو زه خو اوس پاسورډ نه چینج کوم بس خلاص تاسو به بیا دې نه وروسته یو څو اپشنونه درته ښیم چې دا باید وکړئ دې نه وروسته به راشي ګیټ الرټس اباؤټ ان ارګنایزډ لاګین په دې به کلیک وکړئ دلته به ویډیو رانه اوږدېږي د دې خاطره زر کوم دا چې دلته به بیا تاسو دا نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ دلته به ګیټ نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ او دا به سیف کړئ دا چې کله تاسو آیډي هیک کېږي سمدستي تاسو ته فیسبوک کې یو میسیج درکوي چې تاسو آیډي ته بل چا لاسرسی وکړلو دلته به دا لاندې ټیکسټ میسیج باندې کلیک وکړئ نو دلته به دا نمبر خپل نمبر ورکړئ او هغې نه وروسته به سیف باندې کلیک وکړئ
هر کله چې ستاسو ګوره دا ټیکسټ میسج مطلب او دا نمبر د دې مطلب دا شو که هر کله ستاسو ايډي هیکران هیک کوي نو تاسو ته به یو میسج راځي چې یعنی پلان چې دغه ستاسو ايډي ته څوک لاسرسی لري یو شپږ عدده کوډ راځي نو کله چې دا آن کړه دا دواړه بیا تاسو نشئ تاسو ايډي ته څوک لاسرسی نشي کولی په دې خاطر ځکه دا دواړه تاسو آن کړئ او خپل نمبر ورکړئ او خپل هم چې لاګین کېږي اول به خپل پاسورډ نه غواړي ورپسې به بیا هغه درې شپږ عدده کوډ راځي ستاسو نمبر ته او هغه کوډ به بیا هماغه دومواري پاسورډ کې ورکوئ او بیا به لاګین کېږي نو دی بله طریقه دې بر باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې اډ ایمیل اور فون نمبر دا به بیا دا فون نمبر باندې کلیک وکړئ او خپل نمبر به ورته ورکړئ خو زما خو ورڅه اړتیا نشته تاسو به خپل نمبر ورکړئ ورته حتما نور به دغه ځای په دې آپشن باندې شاته کېږي ښه دلته بیا راځو د دغه دوم نمبر ته یوز ټو فیکټر اتورایزیشن په دې به کلیک وکړئ دلته به بیا راشئ د ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ دلته هماغه خبره ده بیا به همدغه ټیکسټ میسج باندې کلیک وکړئ لومړي باندې دلته زه دا نمبر چک کړم دلته به هغه چې دا هم کلیک کړل د یو کوډ راځي هغه شپږ عدده کوډ به ورکړئ او دې نه وروسته به دا نیکسټ ووایئ زما دا نمبر اوس بند دی دا به چې تاسو د دې نه نور بس دې نه وروسته به ووځئ او دغه کلیک به په دې علامه به شاته ځئ دا غشه چې شاته تللی دی ښه دې نه وروسته به راشئ choose 3 to 5 friends to connect if you get locked out مطلب درې هغه یا پنځه ملګري انتخاب کړئ چې کله هم تاسو ايډي لا هیک شي یا لاګ آوټ شي نو د هغې په مرسته بیا ترلاسه کولی شي دا به کلیک کړئ ډېره مهمه ویډیو د هر فیسبوک استعمالونکي ته دلته به پاسورډ ورکړئ زه دا پاسورډ ورکوم چې تاسو رانه هیک نه کړئ دا هم چې کلیک کړله پاسورډ هم چې ورکړو دې نه وروسته به دا کنټینیو باندې کلیک وکړئ کنټینیو دلته به راشئ چوز ټرسټډ کانټیکټ مطلب هغه کسان انتخاب کړه چې ته ورسره دلچسپي ښیې یا ستا باور ورباندې دی نو رښتیا ده زه خو زه په هېچا هم باور نه لرم ځکه زما دا ملګري داسې راسره خاص ملګري نه دي افغان زابلی به دا به انتخاب کړم بس چې هر څوک دی نو نصیب یې خپل دی او دا بل فیض الله نیازی به انتخاب کړم لږ راته ښه سړی ښکاري او دغه عزت الله غریب مل بس زه خپل هم غریب مل یم دا به انتخاب کړم بس خلاص د دې نه وروسته ډن باندې به کلیک وکړم ځکه چې اوس که زما ايډي ته هر څوک لاسرسی وکړي یا لاګ آوټ شي دوی ته به هم خبرداری ورکول کېږي او زما ايډي که ختمه شي خپله نو زه بیا د دې درې کسانو په مرسته باندې ترلاسه کولی شم تاسو به هغه ملګري ورکوئ چې تاسو خپله نږدې ملګري ورور مو وي کاکا مو وي تره زوی مې کلک ملګری مې دوسته مې هغه به ورته انتخاب کړو ګوره دا آپشن ما ته آن شولو ما درې کسان انتخاب کړل او نور پکې خاص څه نشته ملګرو حتما دا وکړئ ځکه ايډي مو د هیکرانو څخه بچ کېږي او ايډي مو د بل چا لاس ته نه ځي نه څوک کولی شي تاسو ايډي هغه کې هیک کړي یا دغسې بنده کړي نو ملګرو دا ویډیو په دې هیله چې کتلې مو وي او یو څه مو زده کړي باید هر څوک یې وګوري او هغه خپلو ملګرو ته یې واستوئ چې خپل شخصي ايډي باندې څوک ډارېږي ویرېږي چې څوک راته هیک نه کړي همدغه طریقې وکړئ د دې نه نور پکې ما خپله ايډي باندې همدغه وکړله د دې نه نور پکې هېڅ کوم سیټنګ نشته دی سل په سلو کې خطرجمه اوسېږي دا مې د هغه چا دپاره وکړل چې بل ورځ رانه اکثرو فیسبوک زده پیج کې ګیله کړې وه چې یاره دا دې ښه کار نه دی کړی نو ما درته وویل چې هر کار مثبت او منفي اړخ لري نو په دې به تاسو نه خفه کېږئ چې
هغه ویډیو ما جوړ کړو د هرچاه فیسبوک آی ډي د لپاره ورختمه کوي. نن درته هماغه د اندي د خاطر دا طریقه مې وکړله چې تاسو آی ډي له هیکرانو نه بچ شئ، څوک یې در پسې ختمه نه کړي. نو په دې هیله چې ویډیو م تر پایه کتل وي راسره او خسته سوي نه یې. هره پوښتنه هره غوښتنه راته لرئ فیسبوک زده کړه پیج کې کمنټ کې یا همدلته راته کمنټ کې. او بله خبره ده چې زه یو واتساپ ګروپ لرم، هغه واتساپ ګروپ لینک به همدغه ویډیو کې درته همدې ویډیو ډسکرپشن کې درته واچوم او تاسو راسره هلته ملګري شئ او هره پوښتنه چې لرئ راته ډایرکټ کولی شئ. نور مو وخت نه نیسم، آخر کې غوښتنه کوم چینل مې سبسکرایب کړئ او په الله بچا مو سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.